بخاری شریف کی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خیبر د واقع ذکر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر غزا له چې کله لاړې صحابه سره دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په یوځی کې پړاو واچو او صحابه د دغه يهودو د دې کورونو محاصره وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پارم یو خیمه جوړه شو. نبی علیہ السلام او صحابه په دغه وخت کې دغلته موجود دي او یو دشت او بیابان او د غره یو لمن ده پاغي کې یو شپنکی دی او هغه دا ګډي بيزي ساتي. اوس دی ګړو بزو الته چې کله پته ولګیدا چې دلته د دغه وطن چې کم خلق دی هغه راغلي دی او ډیر شوی دی نو هغه د دوی خواله رااله او د دې خلکو نه معلومات کې چې دا څه خلق دی د دوی مقصد څه دی دلته دا پړاو ولې ارتولې دی اخو د ځان نه خبر دی. نو چې کله دی رااله او د صحابونو تپوس کوي و استاسو د جماعت خو ډیر خپل معلومیږي خدا را ته وایه په تاسو کې بادشاه څوک دی؟ صحابه ته په مونږ کې بادشاه څوک نشته. وایي ستاسو مشر او سردار څوک دی؟ وایي زمونږ مشر او سردار هغه په هغه پلانکۍ خیمه کې هغه ښکاري چې په هغې کې دی که د هغه سره ملاقات کول غواړې لاړ شه د هغه سره میلاو شه. دی وایي چې ما د صحابو د جماعت ته وکتل چې ډېر وجیح او مخورز جماعت دی. نو یاره چې دوی دونه مخورز دي د دوی هغه مشر او سردار دا به څومره مخورزي او احادیثو مبارکو کې د ده دا نوم اسود راغستی دی. اسود زیات تور ته وایي نو یا د ده د رنګ د وجې نه او یا کیدی شي چې دا حقیقي نوم وي اسود. نو به هر حال دی وایي چې زه کله لاړم هغه خیمې ته وایي ما په دغه خیمه باندې نه چوکیدار ولیدو نه مې دربان ولیدو نه مې څوک منع کوونکي ولیدو چې یاره ما منع کي چې ستا څه کار دی چې تو زمونږ د سردار خواله راځي. بهرحال وایي لاړم او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مخ مبارک چې مې کله ولیدو وایي زما د زړه دنیا بدله شوه. خو به هر حال ماتې وایي تپوس اول دا وکړو چې تا کم یو پیغام داسې دی چې هغه تا راوړی دی او دې ځای ته راغلی. نبی علیه السلام ورته وفرمیل ما چې کم پیغام راوړی هغه دا دی چې په دې ټول کائنات کې د الله رب ذوالجلال نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته دغه یو پیغام دی چې ما راوړی دی. هغه دا خبره مې واورېدله. وایي ما ورته چې یاره زما دپاره به څه حکم که زه چېرته ستاسو ملګرتیا اختیار کړمه. وایي نبی علیه صلات وسلام راته وفرمیل ستا دپاره چې کوم دی اولنی شرط خدا دی چې تو د خلکو بیزې ساتې لاول به دغه بیزې د خلکو ته حواله کې د هغې نه وروستو چې کوم دی بیا به راځې زمونږ خواله. وایي چې بیا راشم بیا به صحیح. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل وایي که تو زمونږ خواله رالی او زنګ په دې ډله کې داخل شوې مونږ به تا له هغه حقونه درکو چې کم حقونه مونږ د نورو له ورکړي دي دغه حقونه به تا ته میلاو شي په تا به څه ظلم زیاتې نه کېږي. دویم نمبر مونږ به تا خپل ځان ته رانږدې کړو د خپل ځان سره او د خپلې سینې سره به دې ولګو. دې دغلته عرض کړي ما وجود دا خو تک تور دی زما نه خو خلک نفرت کوي او تاسو راته وایئ چې مونږ به دې ځان ته رانږدې کړو. دویمه خبره دا ده زما د وجود نه چې کوم دی یو بوی خیږي دا وي د دې ګډو بیزو د دې ځان له یو بوی وي او د دې چې څوک دیکبال کوي نو د هغه نه بیا دغه بوی خیږي یا اسی د انکسارۍ دپاره او د عاجزۍ دپاره داسې وي چې زما د وجود نه خو بد بویي روانه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ستا دغه رنګ چې تا ته نن بد ښکاري الله پاک بدله دا په ښکلي رنګ کې بدل کړي او ستا دغه بدبویي چې تا ته دا بده ښکاري الله رب ذوالجلال به تاله د مشک او د زعفرانو هغه بوی د دې په عوض کې در نصیب کړي. دی وایي لاړم هغه خپل کم مال چې را سره هغه مې خپلو مالکانو ته حواله کړو. وایي چې بېرته رالم او وایي ما پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې ما ته کلمه ووایه وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وایي دا کلمه مې ووایي وایي پیغمبر علیه السلام د خپلې سینې سره ولګلم. وایي ما ورته چې د الله پیغمبره اوس راته وښیه پیغامات د دین چې کوم دی احکامات د دین دا راته شروع کا. وایي نبی علیه السلام راته وفرمایله چې د مانځه وخت نه دی چې زه تا ته ووایم چې مونځ وکړه د روژې وخت نه دی چې زه درته ووایم چې روژه ونیسه او د حج وخت نه دی چې زه درته ووایم چې حج وکړه. البته یو عمل دی چې هغې ته جهاد ویل کېږي مسلمانان او صحابه په جهاد کې لګیا دي لہذا د دوی ملګرتیا وکړه. وایي دغه زما د خوا نه لاړې پیغمبر علیه السلام فرمایي او د صحابو په جماعت کې چې کوم دی د کافرانو خلاف د دغه یهودو خلاف چې کوم دی جنګېدو. نبی علیه السلام چې کله د خپل خیمې نه بهر تشریف راړو د صحابو یو جماعت ولیدو یو ځای کې ګڼه ده. نبی علیه السلام چې هغې ته ورنږدې شو صحابو نه تپوس کوي صحابو څه چل دی؟ وایي د الله رسوله زنګ د مسلمانانو نه بعضې شهدا شوله شهیدان شول په هغوی کې یو لاش پروت دی لیکن نه یې پیژنو. نبی علیه السلام چې ورنږدې شو وایي تاسو خو یې نه پیژنئ لیکن زه یې پیژنم. د الله رسوله وایي دا څوک دی؟ وایي دا هغه ګډو بیزوال دی چې ستاسو نه یې زما تپوس کړی او زما خواله راغلی او دی په ایمان باندې مشرف شو
و یو منځ نه دی کړی، یوی سجدی الله ته نه ده لګولې، لیکن انم په خپلو سترګو باندې چې دله د زعفران او د مشکو په اوبو باندې چې کم دی وی غسل ورکوي. او انم دا چې الله رب ذوالجلال دی د جنت اعلی درجاتو ته چې کم دی دا ورسو، یو ځل د لا اله الا الله ویلی دی، نور څه عمل زما عزتمندو د هغه نشته. نو دا دونه اوچته کلمه ده، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل افضلها قول لا اله الا الله. د ایمان چې کومې شعبې دي په هغې کې افضل ترینه شعبه هغه قول د لا اله الا الله کول دي.